د پکتیا ولایت له مرکز ګردیز څخه تر زرمت ولسوالۍ پورې د غځېدلي 20 کیلومتري سړک د لومړۍ برخې جوړېدو چارې 15 سلنه بشپړې شوې دي. د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکي خوښي څرګندوي چې د جوړېدو چارې یې په چټکۍ سره روانې دي. دوی وایي د سړک خرابوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دا اوس چې اسلامي امارت راغلی ده او په دې سړک باندې په ډېر شدت سره کار شروع شوی ده. مشکلات خو مخکې ډېر زیات مشکل اوس ځکه یو خو دا ترانزیټي لاره ده د څو ولایتونو سره وصل کوي او بل خبره دا ده چې مخکې سړک ډېر خراب و د مریضانو لپاره او د کوم صادرات د سړک نه کېدل او باربري موټر او د هغوی لپاره غټ مشکل و چې حتی په دې لاره کې د مریضانو ته دا مشکل جوړ شوی چې پکتیکان هم پکتیا حوزوي روغتون ته مریضان راتلو او عاجل مریضان وو بیا دوی له ډېر غټ مشکلات سره مخ وو حتی ځینو خو یې په لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. پکتیا زرمت سړک ډېر سخت خراب وو اوس الحمدلله کارونه ډېر شدت روان شوي دي او ډېر کارونه ښه روان دي. له دولت څخه مو هیله غوښتنه دغه ده چې دا سړک ته نور هم لا توجه وکړي او دغلته مخکې چې دا سړک جوړ نه و ډېر مشکلات وي مشکل عام مشکلات دغه اوس دغه سړک سره شاوخوا کوم کورونه چې دا ډېر مشکلات کوي ځکه هغو ته پسې ناروغۍ پیدا شوې ځکه هلته هوا ګردونه او غبار زیات نو هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ وو. بلخوا د ګردیز زرمت سړک د لین موټر چلوونکي هم د سړک په جوړېدو خوشحاله دي. دوی وایي چې د یاد سړک د دویمې برخې چارې هم باید ژر تر ژره بشپړې شي. غلام محمد هغه موټر چلوونکی دی چې شاوخوا 14 کاله کېږي په دې لین موټر چلوي. نوموړی د لارې خرابوالي له امله سخت شکایتونه کوي او زیاتوي چې په دې حالت کې د خپل موټر مصارف هم نشي پوره کولی. لارې خرابې دي په خلو کې روان یو خړه پکې پرته ده ګردونه کې پراته دي ډېر حساب کتاب سره خراب دی. موږ وروره جانه 900 روپۍ جوړوو چې تعمیر ته ولاړ سو 80 روپۍ دلته پرچه ورکوو چې تعمیر ته ولاړ سو هغه 900 هلته د مستریم قرضدار تیلو موبلاین تیل خپله ځانه نه وراچوو. لارې هم خرابې دي مشیندري ډېره ده په دې لاره باندې باید دا مشیندري زر زر کار وکړي او تر زرمته پورې دا سړک جوړ شي. مو خو مشکلات دغه دي چې یو خو ګرد ډېر زیاته کې او بل چې کومه د وخت ډېر پې ووته اوس اندازه یې ورکړې ده چې دا 15 کیلومتره ده باید دغه زر له زره مطلب تر تعمیره پورې دی ځان ورسوي ځکه چې دا خلک ټول د چې په مشکلاتو کې سره مخامخ دي ډېر ګردونه سخت زیات دي. د زرمت او ګردیز سړک د جوړېدو پروژې مسؤلین وایي چې د یاد سړک د لومړۍ برخې چارې 15 سلنه بشپړې شوي دي. د دوی په خبره سربیره پر دې چې کیفیت ته یې ډېر پام کړی دی ترڅنګ د کار صورت هم په نظر کې نیولی دی ترڅو د یادې سیمې خلک ژر تر ژره له دې ستونزې خلاص شي. د دې پروژې د اولین لاټ مساحت 15 کیلومتره ده چې چارې تقریبا 15 تر 80% پورې تکمیل شوې دي. موږ هم همدا شی په نظر کې نیولی لومړیتوب هم کیفیت ته ورکړی ده ورسره سره سرعت مو هم په نظر کې نیولی ده ترڅو د پروژې چارې زر تکمیله شي او ولسونه زر تر زره د یادې پروژې څخه برخمن شي. له پکتیا ولایت څخه تر زرمت ولسوالۍ پورې د غځېدلي سړک د جوړېدو چارې په داسې حال کې ګړندۍ شوې چې تر دې وړاندې به یې یوازې د جوړېدو اوازې خپرېدې خو اوس نه یوازې دا سړک بلکې د پلازمینې کابل په شمول د هیواد په ډیری نورو ولایتونو کې هم د سړک جوړولو چارې روانې دي.